دغه کار وزیر او نګرهار والی محمد غلام منګل د لړم په لسمه په تورخم کې د موټرو لرونکو اتحادیه غړو سره د لیدنې پر مهال وکړي. په تورخم کې د موټرو لرونکو اتحادیه مسؤلین ویل چې د هیواد اتیا ټولنې تورخم ښارګوټي کې فعالیت کوي چې د موټرو مالکانو او ډرایورانو نظم په برخه کې کار کوي. صلاحکار وزیر او نګرهار والی محمد غلام منګل ویل چې موټر لرونکو خدماتو په موخه د ترانسپورت وزارت شتون لري او د موټرو د ټکر پر مهال د ترافیکو لوی مدیریت او د ناروغانو او د ټپیانو درملنې په موخه ډاکټران خدمات تر سره کوي. نوموړي ویل چې دا خدمات دولتي کارکونکو تر سره کوي نو بیا په تورخم کې اتیا اتحادیه وته څه اړتیا ده او د کوم موخو لپاره کار کوي. والی ول هر هغه څوک چې په یو نوم او بل نوم خلک زوروي او غیر قانوني کړنې تر سره کوي ورته د منلو وړ نه دي. تورخم کې د اسناف اتحادیه مشر حاجي خلیل د نګرهار والی څخه غوښتنه وکړه چې د تورخم لوی لارې عملیات ته پاملرنه وشي. تورخم ښارګوټي خلکو ته دي ښوونځي جوړ او د پاکو اوبو سہولتونه دي ورته برابر شي. نګرهار والی محمد غلام منګل ډاډ ورکړ چې د یاد ستونزو په حل کې به اړوند ادارو مسؤلین ته لازم سپارښتنې وکړي.